سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پنه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو سړی وایي د ژمي په یخه او باراني شپه زه وفات شوم. په دې ورځ له سهاره باران ورېده. مېرمنې مې سهار ډاکټر ته بوتلم. ډاکټر درمل راته تغییر کړل، مګر د معمول خلاف چپ پاتې شو. نه یې ماته څه وویل او نه یې زما مېرمنې ته، بس یوازې په سترګو کې راته کتل. تر غرمې مې حالت نور هم خراب شو. هغه زوی چې مې پاکستان کې و، هغه د یو روزنیز کورس لپاره خارج ته تللی و. کشره لور او د هغې خاوند د یونیسف د سروې لپاره کلاشي ته تللي وو. لاهور کې مې چې کومه لور وه، د هغې د نه خبرولو غوښتنه ما وکړه، ځکه د هغې خاوند ډېر زیات مصروف و او د ماشومانو له امله د هغې راتګ هم ستونزمن و. هغه 2 زامن مې چې خارج کې اوسېږي، د هغوی مې ولې ناحقه طبیعت خراب کړی وی. همداسې یوازې زه، زما مېرمن او زموږ یو نیوکار په کور کې وو چې تر ماښامه کېدو وړاندې به خپل کور ته تله. مازدیګر غټ و چې احساس مې کړه له ډېرې کمزورۍ په مشکله خبرې کولی شم. ما خپله پخوانۍ ډایري راوایستله. مېرمنه مې څنګ ته کېنوله. پر ما او پر خلکو باندې د قرضونو په اړه مې معلومات ورکول. مېرمنه مې لږه غوسه شوه. راته یې وویل دا خو ستا عادت دی چې لږ هم ناروغه شي بس ډایري به راوباسئ. مګر د هغې په دې غبرګون کې د پخوا په ډول یقین نه لیدل کېده. تیاره او یخني دواړه مخ په زیاتېدو وو. مېرمنه مې زما لپاره د سوپ په تیارولو پسې اشپزخانې ته لاړه. د هغې په غیر حاضرۍ کې ما څو ژورې ساګانې واخیستې او مړ شوم. احساس مې کړه چې ورو ورو زه له خپل وجوده وځم، بیا لکه هوا چې و او بازي کوي. د خونې چت ته ورسېدم چې مېرمن مې سوپ راوړ. ما لیدله یوه لحظه غلې شوه او بیا یې په چغو چغو ژړا شروع کړه. ما غوښتل څه ووایم، نادره وه، هر څه مې لیدل مګر هېڅ مې نه شو ویلی. د لاهور لور مې د شپې په اخره کې راورسېده. د کراچۍ څخه مې هم لور او د هغې خاوند د سهار په لومړي پرواز کې راورسېده. په دې سبا مازدیګر مهال زما د تدفین مراسم شروع شول. شاعران، ژورنالستان، مدني فعالان بیخي ډېر راغلي وو. له کلي هم تقریبا ټولو ځانونه را رسولي وو. د ماماګانو څخه له کلي هم د ماما 3 واړه زامن دلته وو. د لحد پر سر چې کومې خښتې راته ایښې وې، د هغوی له چولو خاورې راتوی شوې. وروسته نادره کیفیت سره مخ شو. ښایي فرشتې به راغلي وي. په دې ډول د سوال او ځواب لړۍ پیل شوه. چې دا سلسله پای ته ورسېده، داسې احساسېده لکه څو شېبې چې تېرې شوي وي. مګر ملایکو راته وویل چې 15 کاله تېر شوي دي. ملایکو یو عجیبه وړاندیز راته وکړ. موږ تا د څو ورځو لپاره بېرته لیږو. هلته نړۍ کې به څوک تا نه ویني. لاړ شه، خپل خپلوان او خواخوږي وګوره. که دې غوښتل د پخوا په شان عادي ژوند درکوو، که نه نو بېرته راشه. ما دا وړاندیز غنیمت وګاڼه او هو مې ورته وویل. دا بېله خبره وه چې مخکې دا هر څه فیصله شوي وو. وروسته د بېهوشۍ حالت راباندې راغی چې سترګې مې رڼې کړې. د خپل کلي په کوڅه کې وم. ورو ورو مې د خپل کور په لوري قدمونه واخیستل. په لاره کې مې کرنیل صاحب ولیده. د خپل کور مخې ته ولاړو. بیخي سپین ږیری شوی و. خواجه صاحب د خپلې مېرمنې سره قدم وهلو ته روان و. د خپل کور ګېټ ته ودرېدم. زما د نوم لوحه غیبه وه. په ګراج کې موټر هم نه تر سترګو کېده. هغه موټر چې له وفاته څو اونۍ وړاندې مې یو نوی ماډل پېرلی و. لمر ضد هندارې یې لرلې او د اصلي چمړې سیټونه یې وو. حیران شوم، موټر به نو چېرته وي؟ اولادونو خو خپل خپل موټرونه لرل. نو بیا زما مېرمن چې دا مهال کونډه وه، آیا هغه به بې موټره وه؟ دروازه پرانیستې وه. تر ټولو لومړی پر زینو پورته شوم او خپل کتابتون ته ورغلم. دا څه وینم؟ نه کتابونه وو، نه المارۍ، د لیکلو میز، د هغه سره ګرانبیه څوکۍ، کاوچ، د بېلابېلو دندو پر مهال راکړل شوي اواردونه او ستاینلیکونه چې د المارۍ پر سر مې په خیال ایښي وو. د بې شمېره عکسونو البمونه هېڅ هم هلته نه وو. پر مخامخ دیوال چې د 15,000 په ارزښت ګرانبیه عکسونه مښل شوي وو، ځای ځای شکېدلي وو. زه خواشینی له کتابتون څخه راووتلم. د لوړ منزل په انګړ کې پراخ د مزه خدای پاماني واخیسته. دا څه دي؟ یو دم مې را په زړه شوه. ما له چکوال څخه د رنګینیو پایو لرونکو 4 پالنګونه راغوښتي وو چې په وړیو اوبدل شوي وو. هغه مې په همدغه دمه ځای کې ایښي وو چې شاعرانو ورونو ډېر خوښ کړي وو. دا هم ورک وو. لاندې میدان ته راښکته شوم.
مېرمن مې په پخلنځي کې بوخته وه. په 5 کلونو کې دومره تغییر کړی چې سترګو کې مې ورته اوښکې راغلې. څنګه یې وپوښتم چې د زنګنو درد یې اوس څنګه دی؟ تلو یې هم دردونه کول. آیا درمل په سمه توګه ورته رسیږي که نه؟ ما به ورته په منظم ډول میوه راوړله. نه پوهېږم اولادونه به څنګه چلند ورسره کوي، مګر نه ما خبرې کولی شوې او نه هم هغې لیدلی شوم. په دې وخت کې د ټلیفون زنګ راغی. مېرمن مې تر ډېره وخته خبرې کولې. له خبرو یې پوهېدم چې اولادونه غواړي دا کور وپلوري. مور یې مخالفت وکړ چې دا به چېرته اوسېږي. اولادونو ورته ویل چې موږ سره به اوسېږي. مېرمنې ته زما نصیحت یاد و چې جونګوړه خپله ښه ده، مګر هغې د اولادونو د عزت په وړاندې خپله وسله کېښوده. له خبرو معلومه شوه چې موټر یې پلورلی دی او هغې خپله دا غوښتل ویل چې د دې لپاره یو کوچنی موټر کفایت کوي. په دې وخت کې نوکر راښکاره شو چې هغه نوی ځوان اوس پوخ عمره ښکارېده. ما د هغه جامې ولیدې. سترګې مې رډې راوختې. د هغه زما هغه ګران بیه کمیس چې هانګکانګ کې مې اخیستی و په تن و او لاندې هغه پتلون اغوستی و چې ما یې ټوکر له ایټالیا راغوښتی و. خو زما ګران بیه جامې په مزدورانو تقسیم شوې وې. ما یو کال له دې پرته چې خلک مې وګوري ټول کتل او څارل. د هرې لور او زوی کور ته لاړم. د هغوی خبرې مې اورېدې. کله کله به د بابا مرحوم یعنې زما ذکر کېده او هغه هم بیخي سرسري، مګر زما زینب لمسی به زه تل یادولم. یو ورځ یې مور ته وویل دا د پنسونو هغه جوړ میز او چوکۍ زما د نیکه د لاس دي. زه ډېره کوچنۍ وم چې هغې راوړي وو. دا مه غورځوه. مور یې ځواب ورکړ ژر دې خپلې جامې بدلې کړه او ډوډۍ دې وخوره. او ما زما د ملګري کور ته ورسوه. زه د شاعرانو ادیبانو ټولنو او ناستو ته ورغلم. هېڅ چیرې مې هم خپل ذکر وانه ورېده. هغوی چې پر هره خبره به یې ماته د نوي غزل د روزن مرکز خطاب کوو لکه هېر شوی چې یم. اوس د هغوی نوکرانو زما کتابونه د هغوی د میزونو له سرونو ټول کړي وو. یو ځل هدیرې ته هم ورغلم. قبر مې پر بد حال و. واښه پرې راشنه شوي وو. شناخته مې د مرغانو د ناستو له امله په بل مخه اوښتې وه. د شاوخوا د قبرونو هم همدا حال و. تر یو کال کتنو او ګرځېدنو وروسته زه دې پایلې ته ورسېدم چې زما مرګ په دنیا کې هیڅ کمبود نه دی راغلی، د یوې ذرې په اندازه هم نه. مېرمن یې یادولم، مګر اولادونو او لمسیانو بیخي هېر کړی وم. د ادبي محفلونو لپاره زه اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلی وم. له بله خوا په چټکۍ تهذیبي، ټولنیز او اقتصادي بدلونونه را روان وو. د الوتکو سرعت تر پخوا 4 برابره ډېر شوی و. د نړۍ ټول نظام سره غونډ شوي وو او د یو موبایل په نس ایښودل شوي وو. زه د دې نوو موبایلونو په استعمال هم نه پوهېدم. فرض کړئ که ما له پرښتو غوښتی وی چې ما بېرته نړۍ ته د عادي ژوند لپاره ولیږئ او راغلی هم وی، نو هېڅ چیرې به ښه راغلاست راته نه وی شوی. اولادونه به خواشیني شوی وی. هغوی د خپل ژوند لپاره خپل پلانونه او ارمانونه لرل چې هلته نور زما لپاره ځای نه و. کېدای شي مېرمنې به هم راته ویل چې بېرته راغلی زما ستونزې دې لا زیاتې کړي. کور خرڅ شوی. زه یوه یم. د یو زوی سره به اوسېدم. اوس به هغه 2 چیرې وپالي. ملګري مې لږ ژوندي پاتې وو. هغوی هم اوس ټول ناروغه او له ترپه لوېدلي وو. که زه بېرته نړۍ ته راغلی هم وی، نو نننۍ نړۍ سره به مې هېڅ سر نه خوړلی. لکه په نوو جامو کې پینه، لکه نوي کلي کې زوړ قبر. ما ملایکو ته وویل زما وروستۍ غوښتنه دا ده چې زه بېرته قبر ته تلل غواړم. ملایکې وخندل او تبصره یې ډېره لنډه وه. هر انسان دا فکر کوي له ده وروسته چې نړۍ کې کوم کنډو رامنځته کېږي هغه به هېڅکله ډک نه شي، مګر په دې نه پوهېږي چې د ده په نشتون کې اصلاً هېڅ خلا نه رامنځته کېږي.